زما د دین اسلام محترمو معززو مشرانو او طلاب العلم د دې مجلس په مناسبت سره زیاتره د علم فضیلت او د علماو د طلاب العلم داغي شرافت او کرامت زیاتر بیانېږي. تاسو یقین وکئ زما داسې اراده م نه وه چې خبره وکړمه، خو د بعضې ملګرو په اصرار باندې زه به یو اثر بیان کړمه چې هغه اثر هم د دې موقعو دغه سره مناسبت لري. عرب علمای ذکر کوي او ما د هغې په کتابونو کې کتلی و، وایي سأل الله عز وجل ملك الموت هل تبكي مرة وأنت تقبض روح بني آدم. وی الله سبحانه وتعالی یو ځل ملک الموت ته ویلې چې تا باندې چېرته داسې وخت راغلی دی چې ته د یو انسان روح قبض کې او دغه دوران کې په دغه موقع باندې تا جړلي او ستا په دې انسان باندې په دې مرحوم باندې څه ترحم راغلی. نو په اجابه نو هغه ته ویلې چې ضحکت مره وبکیت مره وفزعت مره. او داسې یو موقع راغلی و په یو وخت کې ما خاندلی و او په یو موقع کې ما جړلی و او دا لا څه کې چې په یو موقع کې زه یېرېدلی وم. ملک الموت وی په ما باندې ایره راغلی وه. نو فقال له الله عز وجل الله سبحانه وتعالی ته تپوس وکړو سره د علم چې ما اضحکه څه شي خندولی وې. نو وایي دې ملک الموت ورته وویلې چې ضحکتو وكنت يا ربي استعد لاقبض رجلا فوجدته يقول لصانع الحذاء. وایي تا ما ته امر وکړو د یو سړي د روح قبض کولو په باره کې چې زه ورغلم نو هغه یو موچي ته ولاړم، موچار چې دا سپلی پیزار وغیره جوړوي. وایي زه دې سړي پسې ورغلم نو دې موچي ته لګي او داسې خبرې ورته کوله چې اتقم الحذاء واتقم صنع الحذاء. وایي ما دپاره سپلی جوړې کړه، ډېر مزیدار مضبوط پیزار جوړ کړه، ښایسته ښکلې ډیزاین کې جوړې کړه، دې دپاره لیکفي من اللبس سنه چې راتلونکي کاله پورې زه واغوندمه، د راتلونکي کاله پورې وي زما دا پیزار ونه شلېږي. نو ملک الموت ما چې د خبره واورېدله وایي په ضحکتو ما ورته وخندل چې زه دې په سر باندې ولاړ یم، ټیم دې نشته دی او ته موچي ته داسې فرمایشونه کې او داسې اډرونه وله ورکې. نو فقبضته قبل ان یلبسه. وایي ما دې دا روح ایسته قبض کو تر مخکې د دې نه چې دا پیزار واچوي، هغې اچولو ته مې پرې نه ښودم. نو فقال الله عز وجل نو الله ورته وویلې وما الذي ابکاکه څه شي جړولی وي، کومه موقع وه چې تا جړلی و. نو ملک الموت الله سبحانه وتعالی ته وویلې چې بکیتو حين امرتني ان اقبض روح امرأة. په یو وخت کې تا ماته د یو زنانه د روح د قبض کولو امر کړی. نو په ذهبتو زه لاړم نو په وجدتها فی صحراء جرداء. هغه مې په یو شړ میدان کې ولیدله، په یو صحرا کې مې مونده کړله، په یو ځنګل کې. دا زنانه بالکل ځان له وه. وکانت تضع مولودها. داسې حالت کې وه چې ماشوم یې کېدو، درد ولادت پې شروع. انتظرت نو ما ته انتظار وکړو، ما ویلې چې دا ماشوم وزېږئ نو بیا به دې زه دا روح قبض کړمه. نو هر کله چې دا ماشوم یې وزېږو نو فقبضتها ما یې روح قبض کو. وانا افکي لصراح طفلها فكانت وحيدا جريدا لا يدري به احد. ویغه ماشوم جړل او ما دغه د جړا د وجه نه ما مته وجړل چې د ده څوک تربیت کوونکی نشته او په دې صحرا کې ځان له لاړې پاتې شو. مور چې دا نه د هغې نه م ما روح قبض کو. نو فقال الله عز وجل الله تل فما الذي افزعك څه شي ایرولی وې. نو وایي ملک الموت الله سبحانه وتعالی ته چې فزعتو حين امرتني ان اقبض روح رجل عالم من علمائك. وایي تا ماته د یو عالم په باره کې ویلو چې د ده روح قبض که. نو وایي زه چې کله لاړم نو فوجدته یخرج نورا من غرفته فكلما اقتربت فج النور ليراجعني. وایي زه چې کله هغه له ورغلم هغه د الله عبادت او بندګي کوله او د هغه د کمرې نه داسې نور راوتو. نو زه چې به ورنږدې کېدلم
نو دا نور به نورم سیوا کېدو او ما زی په دهشت کې واچولم د نور زه دیکه کولم د عالم ته نه پرېښودلم. فقال الله عز وجل اتدري يا ملك الموت من الرجل الذي فزعت منه. الله سبحانه وتعالی ویل یا ملک الموت تا ته پته شته دی چې دا کم سړی نه تعارف قبض کو د کم عالم د وجې نه چې ته په دهشت کې راغلی وې په یېره کې دا څوک وم؟ وی ما ویل چې ما ته پته نشته دی. الله سبحانه وتعالی ویل انه طفل الذي قبست امه وتركته وحيدا في الصحراء فتكفلت ولم اتركه لاحد. وی دا هغه ماشوم چې هغه تا د مور روح قبض کړو په صحرا کې او دا د ځان له پرېښودلی ما د کفالت کو ما د تربیه وکړله او داسې عالم مې ته جوړ کو. فايها الطلاب د طالب علمانو زما ډېر اثر کې د اخرنۍ ټکي اخرنۍ جمله دا زما شاهد دی په دې کې ستاسو د دې حال سره مطابق چې مه یریږئ الله سبحانه وتعالی به م نه پرېږدي او هېڅکله به چې کوم دی په الله سبحانه وتعالی باندې بدګمانه کیږئ نه. امام ابن قیم ویلی دی وانما الهموم وانما تكون الهموم والاحزان والغموم من جهتین. دا څومره پریشانی چې په خلکو باندې راځي دا څومره ټینشن دا څومره یری چې په خلکو باندې راځي د دې دوه وجې دي. یو دا دی الرعبه فی الدنیا والحرص علیها په دنیا باندې ډېر حرص کول ډېر لالچ کول او دنیا کې ډېر انهماک کول والتقصیر فی اعمال البر او په نیکۍ کې تقصیر کول. څومره چې د الله سره تعلق د کمېدو د الله سبحانه وتعالی طاعت عبادت او بندگی د کمېدل پریشانی به در باندې راځي. دې وجې نه زما عزتمندو زه یو مختصره خبره کوم هغه دا دی علماء ذکر کړی د امام ابن قیم وغیره علو الهمه همت عالی ساتي وهذه نعمه عظیمه لمن رزقه الله تعالی. قسم په الله ډېر ناشنا نعمت دی چې یو انسان ته الله سبحانه وتعالی ورکي. وهي ان تطلب معالي الامور من الايمان والاحسان وحب الرحمن والتنافس في الجنان وما اعد الله عز وجل فيها من السرور والنعيم. زما عزتمند همت عالیه دې ته ویل کېږي چې سړی غټ غټ کارونه کوي دا څه خبره د خېټه پالل صرف ښځه او بچي د هغې تربیه کول. وما خرجنا في الدنيا لنعيش كما تعيش البهائم فننام ونأكل ونشرب فقط. نه دا زما عزتمندو وهذا ليس مقصد الحیات. صرف یوازې خوراک څښاک کول بچي راوړل زندگی داسې تېرول دا خو د حیواناتو زندگی ده او دا خو د هغې په شان ژوند دی. نه زما عزتمندو خرجنا لکي نعرف ربنا عز وجل چې موږ الله رب العالمین وپېژنو د الله سره تعلق جوړ کوم خپل تمام صلاحیتونه د رب العالمین په رضا کې تېرول او دغه رنګې د هغې کې خرج کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایلی دی وی قیامت ته نږدې زمانه کې یأتي علی الناس زمان همتهم بطون. وی داسې زمانه به راشي چې د خلکو ټول همت صرف خېټې فعلل خېټې ډکول به ونساؤهم قبلتهم د هغې زنانه به د هغې قبلې د هغې نه به داسې تاویږي وشرفهم متاعهم د هغې ټول شرافت عزت او کرامت صرف د دنیا شیان به ودینهم دراهمهم ودینارهم اولئک شرار الخلق وليس لهم خلاق عند الله عز وجل. دا بدترین انسانان دي چې صرف د دنیا خواهشات هغه په هغې باندې نظر. الله سبحانه وتعالی د قرآن کریم په اوایلو کې د مؤمنانو یو صفت دا ذکر کړی وبالآخرة هم یوقنون د دې په آخرت باندې یقیني. الله رب العالمین چې خپل جوار ته ګاونډیتوب ته جنت ته دا انسانان بوزي هغه انسانان به چې هغه ډېر های لیول کې وي د هغې سوچ د هغې فکر د هغې همتونه د هغې حوصلې هغه ډېر په اعلی سطح باندې وي ځکه الله سبحانه وتعالی د جنت دپاره تیاروي. شیخ الاسلام ابن قیم ویلی دی وی ما د خپل استاذ نه د ابن تیمیه نه یو اثر اورېدلی و چې هغه به دا بیانوم چې ان الله لا ينظر الى كلام الحکیم وانما ينظر الى علو همته. الله د یو عالم د یو شیخ د یو حکیم د یو مقرر صرف بیان ته نه ګوري چې هغه متاثر کن بیان وکړي بلکې الله سبحانه وتعالی د هغه علو الهمت ته ګوري د هغه حوصلې ته ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې یو ناشنا خبره وکړله وقاله صلی الله علیه وسلم حين سأله الاعرابي ناقة برحلها وعنزا. نبی صلی الله علیه وسلم
په یو موقع باندې یو سفر باندې وتلم نو په دې کې یو عربي ولس ضیافت کو یو باندې شي ناغه ویل کته مدینه ترانه نو موږ بس د احسان بدله درکو اچراله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ګډه یو بزو دارنګ یو خته نو واغستلم اخرنه خبره کومه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخصوص کړه چې د شخفه شو په دې باندې به فرمایل ايعجز احدكم ان يكون كعجوز بني اسرائيل تاسو کې یو تن چې دی ناغه د بوډۍ د بني اسرائیل نوم کې ډېر عاجز دی ان داغه په شانتي حوصله هم نه ده نو صحابه په دې باندې تعجب وکړي چې د دې بوډۍ د بني اسرائیل څه قصه وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وګدم واقعه د مختصر الفاظو کې داغه حاصل مقصد دا دی چې کله بني اسرائیل اغه د مصر نه راوتل او واپس فلسطین ته تلل ندی ته په شروع کې په ابتدا کې یوسف علیه السلام یو توصیه کړې و چې تاسو زینو زما لاش بم ځان سره وړئ هغه په دغه ځای کې دفنو او د هغې قبر صرف هغه بوډۍ ته معلوم نو چې کله موسی علیه السلام هغه راوتلو نو چې کله د هغه ځای نه راوتلو نو په دې کې چا ویل چې د یوسف علیه السلام وصیت باندې عمل کوو د هغه لاش د ځان سره وړم ول د هغې قبر چا ته معلوم دی نو هغه بوډۍ ول دې ته معلوم دی نو موسی علیه السلام ورته د هغې قبر چېرته دی ول داسې ته نه ښیمه فاشترت فی ذلک الجنه ولې ما دې شرط باندې به ته ښیمه چې ما دپاره د الله نه سوال وکړه چې تا سره په جنت کې ملګری شمه نو زما عزتمندو که زمونږ د دې زمانې مطلب یو انسان وي ناغه به داغه نه څه مطالبه کوي چې زه مالدار شم دا چې الله سره وشي د دنیا یو سیز مطالبه دا به تنه وغوښتلې امنګ مخکې وخت کې عمرې ته تللی یو سړی د الجزایر نه راغلی وغه ما سره ملاو شو ما تی ویلې ول زما د پاره د خبرې م کولې نو به دا ویلې چې زما یو حاجت ته دنیوي او زه د الجزایر نه د پاره راغلم د الله نظم د پاره سوال وکړ مال غټ مقصد به دی راوړې وي یو سړی حرمینو ته زیو دومره پیسې مو لګي دومره مهنت او کړهو مو کې او هغه د دنیا یو مطالبه غزان سره ویسي زما عزتمندو د دې وجه نه تاسو طلاب العلم تاسو د یو چت او دې سره تعلق ساتي دی او چت کار سره چاغه نشر العلم دی علم خورول یقینو کوي خلک تګي دي وګي دي د علم ته د خلکو عقیده چې د ناغي سخت نقصان وشو د خلکو په اعمالو کې د دین په جامه باندې داغي سره ډیر ناشنا دوکه وشو لاله د امام مهدی دراتګه پوری زمونږ استاد کار بس دعوت دی بل شي سره تعلق مساته مناظره کول دغه رنګ فتوی ورکول بیزه او دغه رنګ په فیسبوک باندې په دې سيزونو باندې د دینه بالکل اجتناب وکړي تخپل کار سره د علم سره کار ولري او چې حوصله ساتي هیڅ کله چې کوم د دنیا شیانو تاغه ته مو پسخيږي تاسو له الله سبحانه و تعالی کوم ذمہواری درکړې ده او کوم نعمت درکړې ده یقینو کوي د دې مساوي بل نشته ده الله سبحانه و تعالی قران کریم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم توي وقر رب زدني علما د بل شي په باره کې ته نه دی ویل د علم په باره کې زما عزتمندو د دې د وجنه خپل حوصله اغوچت ساتي او د علم چې کوم ذمہواری ده د قران د حدیث تاسو ته په دې کال کې چې کوم درسونه وشو کوم سم زده کړل زما عزتمندو د دې ذمہواری به د دابل تر سوال په خسته طریقه باندې په خسته انداز باندې په نرمۍ باندې نور زما عزتمندو د دنیا شیان ابل الله سبحانه و تعالی درکې الله سبحانه و تعالی کافر تو ورکې الله رب العالمین خپل دشمنانو تو ورکې نو دوستانو ته څنګه نه ورکې سليمان علیه السلام یو ځل اخرنی خبره به وکم بس شیخ ویل شي خبره وکه په چټ چې موږ ته میلاو شنو بس نفسیاتی تور باندې په موږ باندې حالت جوړ شي به خبره ختمو نو سليمان علیه السلام یو ځل یو میږي ته ویل چې وکم تاکل تصمر خوراک هغه ته ویل چې حبت زه چې کم د حبتین دو دانې خورم په سنه په یو کال کې سليمان علیه السلام هغه په یو صندوق کې بند کړه فوزعها فی صندوق ووزع ما حبتین دو دانې سره کې خودلې نو بدی کې چې کال بعد کله کولاو کړ ناغه میږي یو دانه خوړلې و نو سليمان علیه السلام ته چې تا خو ما ته ویل زه خو دو دانې خورم
وای زه دوه دانې خورم خو چې تا بنده کړم نو وای زما یېره راغله چې هسې نه یېر ترې نه شم ځکه ته بشر انسان یې په تا باندې نسیان او یېره راځي نو ما د خپل احتیاط د وجې نه دا یوه دانه د ځان سره وساتله اما چې رب العالمین یې ماله رزق راکوي نو په الله سبحانه وتعالی باندې نسیان او یېره نه راځي د هغه نه زه نه یېرېږم ځکه دوه دانې راکوي نو زما عزتمندو چې میږانو له ورکوي او دغه رنګې حیواناتو له ورکوي موږ او تاسو له خو بیا خامخا راکوي الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو صحیح علما وګرځوي والله رب العالمین دې منهج کې قائم او دائم وساتي وبالله تعالی توفیق حسبنا الله ونعم الوکیل